بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان آیات نمبر دے اول نمبر آیات دے او تلسم سپارہ دا. پا دی صورت کی اللہ رب العالمین پا طولو مشرکانو چی سوک دا بوتانو عبادت کئی، سوک دا انسانانو کئی، سوک دا باباگانو کئی، سوک دا زیارتونو، پاغه ټولو باندې الله تعالی رد کوي چې د برکتونو والا ذات برکتونه چې را لیږي د اسمان نه هغه الله تعالی دی. نو ولې تاسو د بل چا بندگی کوئ؟ د صورت مقصد دا دی او الله تعالی په دې باندې به دلایل پیش کوي، ډېر دلایل چې صرف هغه رب الله رب العالمین هغه حقدار د بندګۍ دی. د الله نه علاوه چې څومره دي دا انسانانو چې د ځان د پاره الها ګرځولي، دا ټول د عبادت لایق نه دي. دا ټول بوتان، دا ټول انسانان، دا ټول خلق چې بندگی کوي نو دغه د عبادت حقدار نه دي. فرمای رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی، داسې الله چې عام مهربان دی په دنیا کې په کافرانو په مسلمانانو باندې، الرحیم داسې الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي برکتونو والا ده غزاتا، ټول برکتونه چې په دې دنیا کې تاسو تخکاری اے انسانانو دا ټول د الله د طرفه دي. هر قسم نعمتونه، هر قسم برکات چې دي دا ټول د الله د طرفه دي. برکت معنا دا ده چې الله تعالی صفت داره چې الله سره برکتونه دي. دویم دا معنا ده چې بل ته چې خیر رسي دا صرف او صرف څوک رسي؟ الله تعالی یې رسوي. نو رب العالمین فرمایي تبارک الذی برکتون والا ده غزاتا نزل الفرقان چې نازل کړی دی قرآن. فرقان د قرآن نوم دی. الفرقان قرآن ته وایي. ولې ورته فرقان وایي؟ ځکه چې د حق او د باطل په منځ کې فرق او جدایي راوستونکی کتاب قرآن دی. تا ته به څنګه پته لګېږي چې یاره دا په حق دی که په باطله دی؟ نو هله به ته پته لګي چې ته په قرآن پوهېږي. قرآن بیان کړي دي چې بوتان دا په ناحقه دي، کافران په ناحقه دي، مشرکان په ناحقه دي، صحابه کرام دا په حق باندې دي. نزل الفرقان نازل کړی دی الله تعالی دا قرآن علی عبده په خپل بنده باندې. عبد نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله تعالی دا قرآن نازل کړی دی. د څه دپاره د قرآن مقصد څه شی؟ د پیغمبر د راتګ مقصد څه شی؟ رب العالمین فرمایي لیکون للعالمین، د دې دپاره چې شي دا پیغمبر یا دا قرآن للعالمین د ټولو مخلوقاتو دپاره نذیرا ویره ورکوونکی. دې آیت کې سوچ تاسو سلوک شانتي وکړئ. ما ته وګورئ، قرآن الله را لېږلی په دې خاطر چې خلکو له ویره ورکي، او چې ته په قرآن نه پوهېږې بیا د قرآن نه به ته ویرېږي نه کنه. نو د قرآن مقصد صرف تلاوت نه دی چې ته تلاوت کې. د قرآن مقصد دا دی چې د دې په معنا ځان پوهی کا،
چې الله تعالی زه د څه نه منع کړی ما په څه یې راته حکم کړی دی زما نه څه غواړي رب العالمین. الذي له ملك السماوات والارض. وس الله تعالی دلائل بیانوي چې د برکتونو اختیار صرف د الله تعالی سره دی، ځکه د ټولو کائناتو اختیار من او واکدار الله تعالی دی، بادشاہ دی د ټولو کائناتو، نو برکت ورکوونکی ذات هم الله تعالی دی. الذي الله تعالی هغه ذات دی له ملک السماوات چې خاص داغه په اختیار کې ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو، والارض او د ځمکې، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. سوال دا راځي چې اختیارات خود الله تعالی سره دي، خو کې دي شي الله تعالی د اختیارات چاته سپارلي وي. بعضې دا خلک چې وایي که نه یاره دا پلانې د الله تعالی نازولی د الله پې ډېر پام کړی دی او دا قطبان دی او غوثان دی الله ورله د دې علاقې اختیار ورکړی. الله تعالی وایي نه، ولم يتخذ ولدا، ندی نیولی الله تعالی ولدا زوی لرا، ولم يكن له شریک، نشته د الله تعالی سره شریک او برخدارا، فی الملک په بادشاہت کې. اے باران چې وراوروي صرف او صرف الله تعالی راوروي، برکتونه صرف الله را نازلوي، ژوند الله تعالی ورکوي، مرګ الله تعالی ورکوي، شفا الله تعالی ورکوي. الله دا تقسیم کړي نه دي چې دا به پلانی بابا لازم دا به پلانی لازم. وخلق كل شيء، پیدا کړی دی الله تعالی كل شيء، هر یو شیز لرا، هر شی الله تعالی پیدا کړی دی. دا څه چې تاسو تخکاری دی کائناتو کې د دې خالق څوک دی؟ الله تعالی، یعنی الله سره شریک نشته دی. فقدره تقدیرا، فقدره تقدیر معنا دا ده فقدره نو پس اندازه ور کړی د رب العالمین، تقدیرا په اندازې سره، یعنی په اندازه کړی د رب العالمین هغه شی په اندازه کولو سره. څه مطلب دی د آیت؟ انسانان الله تعالی پیدا کړي، بعضی چې کوم دي مالدار دي په اندازې سره، بعضی غریبانان، دا ټول تقدیر چا کړی دی؟ الله تعالی کړی. ها باران هم چې راوري الله تعالی په اندازې سره، داسې باران نه راوري چې انسانان پکې ټول ډوب شي، او داسې هم نه کوي رب العالمین چې باران بالکل د قیامت پورې بند کړي چې انسانان مړه شي. نه، تقدیر معنا په اندازې سره. موږ خلک هم وایو کنه چې یاره پښتو کې متل دا دی د خپل څادر سره خپې غځوه، یعنی خپل کمبل سره، هر څه په خپل اندازه باندې الله تعالی ورکړي. نو دا فقدره تقدیر معنا دا چې په کائناتو کې داسې بل څوک نشته دی چې کمې زیاتې د الله په نظام او د الله په حکومت کې کوي. واتخذوا من دونه آلهة، وس الله تعالی رد کوي په مشرکانو باندې چې بعض مشرکان دي چې د الله نه علاوه خپل معبودان نیولي، د هغې بندګي کوي، زیب بوتانو ته سجدې کوي، انسانانو باباګانو ته سجدې کوي، انسانانو ته سجدې کوي، قبرونو ته سجدې کوي. دا ولې کوي عزیزانو؟ وجه داره چې د دوی د عقیده ده چې دا ما ته خیر را رسوي او دا ما نه شر رفع کوي. نو الله تعالی په دوی رد کوي چې لږ خو عقل نه کار واخلئ، دا خو په خپله مخلوق دی، دا به تا ته څه خیر در ورسوي. نو الله فرمایي واتخذوا من دون الله، جوړ کړي دي مشرکانو من دونه سوا د الله تعالی نه الهتن معنا دا د نور معبودان او نور خدایان چې دا خیر او برکت ورکوي. زمونږ د الهه چې داسې وایي. الله رب العالمین فرمایي لا یخلقون شیئا، داسې الهه نیولي دي، داسې معبودان نیولي، لا یخلقون چې نشي پیدا کولی شیئا هیڅ شی، وهم یخلقون، او حال دا دی چې دوی په خپله پیدا کړی شوي دي. مطلب دا دی چې دوی د بوتانو بندگی کوي، د انسانانو کوي. دا انسانان چا کې روح اچولی شي؟ نه. دا بوتان چاله سور کولی شي؟ نه. دا په خپله پیدا شوي دي، خلکو جوړ کړي. نو ولې تاسو د دې بندگی کوئ؟ ولا یملکون لانفسهم، او اختیار نه لري دغه باباګان او دغه بوتان چې خلک بندگی کوي، لانفسهم د خپلو ځانونو د پاره، ضرا د ضرر لري کولو. که یو ضرر پر روان دی، بیماری پر روانه ده، مرګ پر روان دی، سیلاب پر روان دی، هغه د ځان نه نشي لري کولی، نو تا نه به څه لري کی. ولا نفعا، او نه د فایدې رسولو، د فایدې رسولو اختیار هم نه لري. که ته دا وایې چې یاره ما ته زه به ورشم او ما ته به پیسې میلاو شي او ما ته به دا میلاو شي، دا ټول منګړت خبرې دي عزیزانو. عقیدې چې د انسان خراب شي بیا ګرځي په دې زیارتونو باندې او ګرځي په دې بوتانو پسې او د هندوانو سیکانو پسې چې یاره بس یو سره لوکه. دا ټول د غلطو خلکو کار دی. الله تعالی وګوره څومره صفا صفا وایي چې دوی کې اختیار نشته. اختیار چا سره دی؟
الله تعالی سره. مغه الله تعالی ته 2 رکعاته منځ وکړه، د الله نه وغواړه چې رب العالمین دې ستا زندگی برابر کړي. ولا یملکون، اختیار نه لري دغه بوتان او دغه الها چې د انسانانو په اولوهیت نیولې دي، موتن د مرګ ولا حیاتن، نه د ژوند نه چاته مرګ راوستلی شي او نه چاله ژوند ورکولی شي، ولا نشورا، او نه دوباره ژوندي کوله، دوباره پورته کولو طاقت هم نه لري. او رب العالمین ته وګورئ تاسو، الله تعالی دوباره ژوند کولی شي که نه شي؟ دوباره ژوند هم کولی شي. موږ به را ژوندي کې په ورځ د قیامت باندې. دارنګې الله تعالی چې دی ژوند ورکولی شي، موږ او تاسو له ژوند را کړی، مرګ ورکولی شي، ډېر انسانان وژني، ډېر پیدا کوي، دا ټول الله تعالی په اختیار کې. نو د الله تعالی په اختیار کې چې د الله نه برکات وغواړئ. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. اوس په دې آیات کې الله تعالی د مشرکانو باندې رد کوي. مشرکان ته چې پیغمبر خبره بیان کړله، نو دوی به فوراً اعتراضونه شروع کړل چې نه مړه، دا خو د ځان نه دروغ جوړ کړي دی پیغمبر، او دا خو ډېر غټ دروغ یې تړلي په الله تعالی باندې، او دې سره خو یهودیان راځي او پیریان ولا راځي او هغه ورسره امداد کوي. نو الله تعالی په دوی باندې رد کوي چې هی دروغجنانو، تاسو ته پته ده چې دا پیغمبر صادق دی، رښتینی و، دی کله دروغ نه دی ویلی، نو اوس یې دروغ وویله. او دارنګې لږ سوچ وکړئ، عقل وکړئ، دا کلام دا د انسان کلام دی، دا دومره پیشنګویانې چې پکې دي خبرې، انسان د دې نه عاجز دی، کمزوری داسې کلام نشي جوړولی. ګورئ رب العالمین فرمایي وقال الذین کفروا، او وایي ها کسان چې کفر یې کړی دی، ان هذا نه دی دا قرآن الا افکن، مگر غټ دروغ دی دا، یعنی دا قرآن دا دروغ دی، دا چا جوړ کړي؟ افتراه، د ځان نه جوړ کړي دی پیغمبره دی دروغ ولا. اول اعتراض په قرآن چې دا قرآن دروغ قصې دي، دی له به ټیم نه ورکې. دویم دا دروغ چا جوړ کړي؟ وی دا دی پیغمبر جوړ کړي، دومره بې ادب و، پیغمبر ته به دا نسبت کوم. دریم واعانه علیه قوم آخرون، او مدد کړی دی د دې پیغمبر سره علیه په جوړولو د دې قرآن باندې، په لیکلو د دې قرآن باندې، قوم یو قوم آخرون نور قومونو، یعنی یهودیان ور سره کومک کړی دی. دا د دوی د ځان نه اعتراضونه. په دې نن سبا وخت کې عزیزانو ستاسو خیال کله چې د حق مسله بیانې، چې قرآن بیانې او حدیث او هېڅ لالچ دی نه وي، خلک وایي نه مړه دا خو نوی دیني راوړو، دا اوسه پورې ولې خلکو نه بیانو. دویم دا خبره کوي چې دا خو د عربو نه ډېرې پیسې را روانې دي، دا پخوانه د شیطان دا وسوسه ده، د انسان ذهن ته راچي. هلکه تعالی الله عقل درکړی، قرآن دې ورته کېناست دی، که په دې قرآن کې دا خبره نه وه، بیا ووایه چې دا سړی د ځان نه دروغ وایي. خیال هم دې خبرې ته. نو رب العالمین فرمایي فقد جاءوا، یقینا راتلل کړي دي مشرکانو په دې خبرو سره ظلمن، په ظلم سره. چې پیغمبر ته دا وایي چې دا دروغ جن دی، نو دا غټ ظالمان دي. وزورن راتګ کړي دي په زور باندې، په غټو دروغو سره، چې دې قرآن ته دوی دروغ وایي، نو دا په خپله دروغ جنان دي. دروغ جنان قرآن ته چې څوک دروغ وایي، پیغمبر ته چې دروغ وایي، دا په خپله ظالم دی او په خپله دروغ جن دی. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. بل طریقې دا وخپلو کشرانو ته ویل چې د قرآن ته مکینئ، دا د دروغ کیسې دي چې د پیغمبر په چا باندې لیکلي دي او موږ ته بیانوي. د قرآن نه د خلکو اړولو دپاره څو طریقې اختیار کړلې. اول دا بدنامه لګول په پیغمبر باندې چې دا قرآن صحیح کتاب نه دی. دویم دا پیغمبر دروغجن دی. دریم دی له پیسې راځي، دا د پیسو په بدل کې جوړ کړی دی. اوس دا وایي چې نه، دا د پخوانو خلکو هغه دروغجنې قیسې دي، قرآن ته دا قیسې وایي. نو ګورئ عزیزان، دا د مشرکانو کارونه او نن سبا موږ مسلمانانو هم د قرآن ته شا کړې ده، نه قرآن له ټیم ورکوو او نه په قرآن باندې ځان پویو. دا ټول ګوره عزیزانو موږ تاسو شریک یو په دې ګناه کې چې قرآن له ټیم نه ورکوو. الله فرمایي وقالو، او وایي دوی اساطیر الاولین، دا درو قصې دي الاولین د زړو خلکو. اکتتبها چې لیکلي دي د رسول په بل چا باندې. اکتتب معنا دا ده چې طلب د لیکلو یې کړی د بل چا، ځکه پیغمبر خو په خپله په لیکلو نه پوهېدو که نه، نو دا یې ویلي چې دا په بل چا لیکلی دی. اوس که څوک داسې ویلی چې د پیغمبر په خپله لیکلی، نو خلکو ورته دا خو امید دی، انپړ چې ورته وایي چې نه لیکل ورځي نه لوست ورځي، پیغمبر له نه ورته. الله تعالی ځکه دا پیغمبر امي ګرځولی و چې سبا له به خلک وایي چې لکه دله خو لیکل ورتله، نو ځکه یې داسې ښه کتاب لیکلی. نو ټولو ته پته وه چې نبي علیه السلام نه په لیکلو پوهېده او نه په لوستلو پوهېده.
نو بیا یې څه وویل اکتتبها وایي په بل چا یې لیکلی دی نو فهیه تملا علیه پس هم دغه قرآن لوستلی کېږي په ده باندې د پاره د لیکلو بکرتا و اصیلا بکرتن معنا د سبا په وخت کې واصلا د بیګا په وخت کې په خپل کتابت نشي کولی نو املا د بل طرف ورته کېږي چې د املا او لوستل کېږي په د باندې سبا بیګا او دا بیا راځي مونږ ته وایي چې دا قرآن دی د دې ټولو خبرو مطلب دا و عزیزانو د مشرکانو چې د قرآن نه انکار کول دا د الله کتاب نه منو وس الله تعالی جواب ورکوي قل ورته ووایه پیغمبره انزله الذي نازل کړی دا قرآن الذي هغه ذات یعلم السر چې پوهیږي په پټو پټو رازونو باندې فی السماوات په اسمانونو کې والارض په ځمکه کې ای زمونږ رب داسې ذات دی چې ستا په زړه کې چې معمولي سوچ هم ګرځي په هغې پوهیږي په ذرات هم پوهیږي په اسمانونو په ځمکو کې پټ پټ شیزونه چې دی په دې ټولو پوهیږي هغه ذات دا کتاب را لېږلی والارض پزمکه کې پاغي باندې پويږي انه کان غفورا یقینا الله تعالی بخون کې ذات دی رحیما رحم کون کې سمانا دی معنا دا د انسان کتا قران لټیم نه ور کړه ایمان دې پنه راوړې ک توبه دی وست وسندر نه الله توبه قبلوي ګناهونه دې کړي دامو آیا چې بس الله مان به خما ډېر ګناهونه کړي الله وینا را شیوزل توبه او بس سزا دې بخمزه ک الله ډېر رحم کون کې ذات دی وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وس دوی بل اعتراض د قرآن نه د خلکو اړولو په طریقه چې دا څنګه پیغمبر دی دا خو ګرځي معنا خوراک کوي بازارونو کې ګرځي تجارتونه کوي او په کار دا چې پیغمبر خدا سي نه اولیاء چې وي او زمنګ مشران چې د خوراک ته ضرورت نه لري بس دا سي ناستوي د مشرکانو د عقیده و چې نیک سړی به خوراک نه کوي وسم بعض خلک په دې زمنګ په علاقو کې مشته چیله ولګي یره وسلوي خورزي خوراک نه کومه دا ټول غلطه طریقه کوي نبی له سلام دینه منم کړی یو ځل نبی له صلوات و سلام وکتل څخه خلک راغلی یو سړی ویلا چې د نبی له صلوات و سلام ته الله بخنه کړي خو زبا نور خوراک نه کوم غوخه به نه خورم نبی له سلام راپورته شو ویل چې زه انسان یم زه غوخم خورم خوراکم کوم ود کېږم هم نکام کوم تاسو هم دسه کوي دا چيلي میلی نشته چې تنه خوراک کې نه خزه ته نږدې کېږي نه بچو ته او چیرته په دشتو په ډیرانونو کې د پیریانو سره ناشته نو رب العالمین فرمایي چې دوی بل اعتراض دا وقالو او دوی وای ما لهذا الرسول سوجد د پیغمبر لرا یاکل الطعام چې خوراک کوي یعنی معنا دا چې خوراک ولی کوي دا څنګه پیغمبر دی ويمشي في الاسواق او ګرځي په بازارونو کې د دعوت د پاره او دارنګي تجارتونو د پاره د سودا خصلو د پاره لولا انزل الیه ملک ولین شنازل دلدتا ملک نیو پرشتہ فیکونا نو چشی دغه پرشتہ معهود د پیغمبر سره نذیرن ور کون کې اے د پیغمبر سره دی و پرشتہ راشي او دا پرشتہ دی مونږ ته وای چې دا پیغمبر دی نو اله به مونږ ومنو خیالم دی خبره تا دا ټول خبره په دې خاطر باندې کولې چې نه منو مخکې سورې بنی اسرائیل کې تیر شوی ک الله تعالی داسې مو کې به هم دوی نه مانی دا دروغ وای بعضی یو سړی ته معلومی کنه یاره که داسې دی وکړو داسې به وکم ته والله چې دا مو کم نه کړه خبره ته نه مانی دا او یلقا الیه کنز اول اعتراض دا وکړو چې ولې دا پیغمبر ګرځي په دې بازارونو کې نو به وای چې په دې پرشتہ راشي دویم دا او یلقا الیه کنز یا ولی نغرزول کېږي دتا کنزون خزانه د اسمان لا چې د سرو د سپینو نه ډکوي او تكون له جنته یا ولی نشتا د پاره یو باغ یاکل منها چې خوراک کوي دا غینا وقال الظالمون ويل بظالمانو مشرکانو بویل ان تتبعونا تابعدارین کوي تاسو اے مسلمانانو الا رجلا مسحورا مگر د داسې سړی چې په غبانه سحر شوی دی داسې سړی چې هغه لیوانه شوی په جادو سره ګوري دی خبرې ته سوچ کوي خسې اول ویل چې پرشتہ ور سره ولې ناراضي بیا وای چې د اسمان نه په خزانه راولېږي بیا وای چې د په کور کې دی یو باغ وي داغه نه دی خوراک کوي نو بس چې په دې مونږ شول مسلمانانو خو به مولا خبره منله نو دی به ویل چې تاسو خود سړی سره رواني چې هغه ساحر دی یا په سحر شوی دی یا لیوانه دی نعوذ بالله پیغمبر ته به دا نسبتونه کول الله زکه وقال الظالمون نو پیغمبر ته چې څوک ساحر وای دا سړی څه شری دا په خپل باندې ظالم دی نو رب العالمین جواب کوي چې دا پیغمبر نه په د باندې سحر شوی نه په خپل جادوګر دی او نه لیوانه دی
انظر وګوره ای پیغمبره کیف ضربوا لك الامثال کیف ضربوا څنګه بیانوي او تړي دا خلق دا معاندین لکا تا تم الامثال مثالونه معنا کله تساحر وای کله تجادوگر وای کله تشاعر وای کله تدروغجن وای ناکار صفاتونه ستاره لپاره بیانوي فضلوا نو گمراه شل دوی پخپل باندې فلا یستطيعون ان طاقت نلري دوی سبیلا د حق د لارې د مندلو هغه حق لار چې کومه ده د هغې د موندلو لار به دوی ونه مومي ځکه دوی په زړونو کې فرق دی پیغمبر ته دوی غلط نسبت کوي تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك وس الله تعالی فرمای چې الله تعالی قادر دی په دې باندې چې د پیغمبر له باغونه مور کې دی پیغمبر له خزانه مور کې او دا دوی چې سوی دا ټول ورلور کې خو الله ته پتر چې دوی ایمان نه راوړي نو په دوی به عذاب راشي پرې د مهلت ورلور کې خپل به سوچو کې تبارك الذي برکت والا ده غزات آیات کې تسلی د پیغمبر ته او د دوی د اعتراضونو جواب تبارك الذي برکتن والا ده غزات ان شاء کچری غواړي الله تعالی جعل لك غرزوی باتا تا پدی دنیا کې خیرن غرا من ذالک غره بدر کی تعالی را من ذالک د دغه نه چې داخله کې وای داخله چې څه شی غواړي د دینه الله تعالی غره در کې څه شی بدر کی جنات باغونه تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې دغه باغونه الانهار څلور قسمه نهرونه څلور قسمه سیندونه چې د شهد بوي شراب بوي د صفا او بوي او د شودو د پيو بوي ويجعل لك او بغرزوي استاد پاره پیغمبره قصورا بنگلي آیات دو مطلب لري یو مطلب دا چې په دنیا کې الله تعالی درکول شي ارس باغونه بنگلي او دارنګي دویم دار چې الله تعالی به تعالی په آخرت کې داسې درکوي پیغمبره نو د دوی دا اعتراضونه دا بې ځای الله تعالی که داسې مو کې دوی ایمان نه راوړي نو ځکه الله رب العالمین د دوی هر خبره نه مني بل کذبوا بالساعه بلکې دروغجن غني دا کافران او مشرکان بالساعه قیامت لرا اصل کې ولی تا نه منی پیغمبر او وجدا د چې دوی د قیامت نه انکار کوي واعتدنا لمن كذب تیار کړه دې مونږه د پاره د هغه چا چې دروغجن غني بالساعه قیامت لرا سعيرا منا اور بل کړه شوی سعیر ویل کېږي سخ ورته یعنی څوک چې قیامت نه مني دغه انسان د پاره الله تعالی سخ ور برابر کړي دي کله چې د آیاتونو باندې تیرې کې سوچ د څه کوي چې اساس ما په ایمان په آخرت باندې نشته او کې نشته یو خو تش په نوم باندې ایمان دی ایمان چې په آخرت باندې سړی به حرام او نزان ساتي ولی قیامت را روان دی غلا به نه کوي دوکه به نه کوي ولی قیامت را روان دی حساب را سره کوي منځ به نه پرېږدي ولی قیامت را روان دی د مور او پلار به احترامي به نه کوي ولی قیامت را روان دی ته کامل ایمان ویل کېږي او چې څوک په دې باندې ایمان نه لري نو رب العالمین فرمایي زه به جهنم ته غورځوم د جهنم یو څو خطرناک صفاتونه چې ډېر د ګوره جهنم اسی قصه نه ده الله تعالی تعریف کوي الله تعالی مونږ ته بیان کوي چې څومره سخت ځای دی تاسو یې اصل غواړئ الله فرمایي سعیرا اول داره چې ګرم اور دی اور بل کړی شوی دویم داره اداراتهم کله چې دوی ویني اداراتهم کله چې ویني اور دوی لرا الله تعالی با د اور لدا طاقت ورکی چې دا اور بلی دلم کوي دا اور بغړمبام کوي دا اور به اوازونم کوي دا اور به خبریم کوي سورې قاف کې راځي وای بچ هل من مزید دا نور انسانان امر او غرزوا الله تعالی قادر دی په دې معنی کنه نبی اسلام هم فرمایي زه هغه کانه پیژنم او هغه ونه چې په ما به سلام کو د نبوت او د پیغمبرۍ نه مخکې نور لبم الله تعالی د لیدلو طاقت ورکې نو ګوري الله فرمایي اذا راتهم کله چې ویني ور هم دي کافرانو لرا دي ګناهګارانو لرا مشرکانو لرا مم مکان بعید دا غزل لرنا دلر زینب دا کافران ویني سمعون دا کافرانو دا مشرکان او دا ګناهګاران به اوري له د دی ور د پارا تغیضا معنا خټ کېدل د ډېری غوسې نه غړمبېدل د ډېری غوسې نه د لری نه بګوري لکه د ازمرې چې سړی لری نه سړی ویني او داسې وغړمبېږي د حملې د پاره ځان تیار کی نو دا جهنم بم داسې وغړمبېږي د ډېری غوسې د وجې نه او دا به ځان تیاروي چې دغه د اوس در باندې حمله کوي وزفیرا او هنیږي به داسې یو غړمبا د چې اواز بار راوځي یو دا د سینې د اواز نه دی چې داسې هنارې کوي دا دوانه بکوي رب العالمین فرمای ډیر زیات بغوسوي
واذا القوا کله چې وغورځول شي دا فاسقان او فاجران کافران او مشرکان منها معنا اذا القوا کله چې وغورځول شي دوی منها داغینا منها معنا لس شینا دغه جهنم نا مکانا ضيقا غزه تنگتا ډیر تنگ زه ته وغورځول شي مقرنینا تړلې شوی بوي دوی نو دعو هنالک نو اوازونه بکوي په دغه وخت کې غواړي بدوي په دغه وخت کې ثبورن هلاکتنا ایسا مطلب یو طرف نه تړلې شوی دی بل طرف ته په تنگ ځای کې په دې جهنم کې ورغورځول شي به بچي وي هاي هلاکت لکه مونږ او تاسو باندې چې کله مصیبت راشو ای اسمان را وغورځي ګر باندې امدادي وخت دی هاي تباشما ای مرګ ولې ناراضي د ازمکه ولې نه شو خاص خلک د څه وای کنه زمون پښتانه وسوي اکثر یا بیا ابي تواز کوي یا پلا دا आवाजونه کوي نو دلته معنا دا چې आवाजونه بکي هاي هلاکت راشه په ما باندې دادي وخت دی معنا چې استمر شمه چې د عذابون نخلاص شمه لا تدعون د الله د طرف پورته ویل شي لا تدعوا اليوم مغواړی تاسو نن ورځ ثبورا واحدا هلاکت یولرا ودعوا غواړی تاسو ثبورا كثيرا هلاکتونه ډیره اے صرف دا تنگ نه دی صرف دا یو عذاب نه دی تاسو لپاره بلکې قسمه قسم عذابونه دي کله به اور وي کله به ګرمي وبوي کله به تاسو په سر باندې د چټکونو د کوتکونو اواز د گزارونه بوي د غپلکونو گزارونه بوي د ماتوړ گزارونه بوي کله به ماران وي کله به لاړه مانان وي کله به ګرمي وي او کله به یخني وي دا ټول عذابونه وي په هر وخت کې به تاسو دا چغي وهي خو تاسو ته بیا پیدا نظر کوي نو قلت ورته وای پیغمبره اذالک خیر ایا دا خشه دی معنا څه شه دا ور د جهنم تاسو لپاره خده دا غواړی تاسو ام جنت الخلد کنا اغه جنت د همیشوالی التي هغه جنت وعد المتقون چې وعده کړه شوی دا د متقیانو پرهیزګارانو سره متقی چاته ویل کیږي متقی دې ته ویل کیږي چې ایمان په الله راوړي په ورځ د قیامت راوړي د پیغمبر طریقې خپلوي او دارنګي منځونه کوي او د سونه کوي د حلال او د حرام تمیز کوي متقی اصل کې ویل کیږي پرهیزګار تا پرهیز سمانا ډاکټر له چلاړ شي تا ته وای چې دا دوايي خو واخله خو ګوره د غوړ نه به پرهیز کې که د غوړ دی وخوړو دا دوايي تعالی فائدہ نه درکوي تا ته وای الکه دا دوايي خو واخله خو ته به سکه ته به چې کم دینو مزل بنه کې او درې ورځې به پریوزي نو الله تعالی هم تاسو ویلي مونږ کا خور سره پرهیز وکې مونږ خو ته کې خو معنا حرام بنه خوري مونږ وکې خو دروغ بنوي مونږ وکې نشي بنه کې دا ټول دې ته پرهیز ویل کېږي نو دا جنت د پرهیزګارو د پاره الله تعالی برابر کړی دی نو كانت لهم دوی بداد متقیانو د پاره جزاء بدلا څه شي د جنت و مصيرا معنا زید ورګرځیدلو زید ورتللو دا جنت زید ورتللو زید ورګرځیدلو د پاره د چا د پاره د متقیانو لهم فيها ما يشاءون وصلى الله تعالی اے جهنم کې څومره سختی او په جنت کې څومره راحت دی رب العالمین فرمایي لهم اشتري د جنتیانو لپاره فيها په دې جنت کې ما هغه نعمتونه يشاءون چې دوی غواړي خالدین همیشه بوي دا مخکې تیر شوی دی په سوره بقره کې اے رب العالمین فرمایي چې څه شی غواړي ستاسو لپاره په دې جنت کې وي که ځواني غواړي پتا به بوډاواله ناراضي داسې خپل شکل بوي بدرنګواله نشته همیشه د پاره خایس بوي حدیث کې به راغلی دا وختانم چې دی دا به کوړی وختان داسې کوړی نه د پرقیانو په شانې نه چې داسې راغلی وي یو ولې دلته اخسته وي داسې خولي وختان بوي جګ باډې نه بوي لړن بنوي دا انسانانم اولهم ازواج ببيان بوي زواني بوي خوشالي بوي امن بوي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون کینه بنوي غربت بنوي فقر بنوي ومنس کې په خپل منس کې مینه محبت وي دا ټول نعمتونه په دې جنت کې الله زکه فرمایي لهم اشتره په دې جنت کې د دوی د پاره لهم اشتره د دوی د پاره فيها په دې جنت کې ما هغه نعمتونه يشاءون چې دوی غواړي خالدین همیشه بوي دوی پاره کې کان علی ربک دستا پرب معنی وعدا مسئولا معنا واجب او لا الله رب العالمین پزانه باندې لواجب کړو لازم کړی دا چې چا ایمان راوړی وي نیک اعمال کړی وي داغه د پاره واجب د الله تعالی داغه د پاره جنت واجب کړی دی یا مسئولا معنا دا د غختل شوی دا انسانان به غواړي په ورځ د قیامت باندې چې الله
وآتنا ما وعدتنا ای الله مونږ لراکه هغه چې تا مونږ سره وعده کړې ده انک لا تخلف الميعاد ته خود خپل وعده خلاف نه کې رب العالمین د انسانان به غواړي ځکه ورته ویل کېږي مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله وس پورس د قیامت باندې الله تعالی یو قسم حالات بیانوي اے دا مشرکان چې کوم دي او د دوی دا معبودان دا دوانه بل الله تعالی را ژوند کی دوی نه به تاسو کې د دې بوتانو نوم د دې انسانانو نه هم چې د چا بندگی شوی چې تاسو دوی ته ویلو چې بندگی وکړي نیکان خلک هغه ورته چې مخ وته نه دی ویلي نو دا مشرکان چې کوم دي دا چا چې بندگی کړي دا مریدان بس دا به بس داسې به پاتې شي لکه مونږ او تاسو چې ورته وایو چې بالکل بے فائدې او بالکل بے اثرې یوازې به پاتې شي الله تعالی فرمایي ويوم يحشرهم فكمورا جمع او فكمورا بجمع كري الله تعالى دا مشركان وما يعبدون من دون الله او هغه څوک چې بندگی کوله د مشرکانو من دون الله سوا د الله تعالی نه نو فیقولون الله تعالی بوای چاته بوای د دې مشرکانو د پیرانو ته چې دوی گمراه کړیو د دې مشرکانو د بوتانو د پندتانو ته چې دوی گمراه کړیو الله ورته وای انتم اضللتم عبادي هؤلاء یعنی کان خلق لکه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ مائده کې راځي عیسی علیہ السلام ته الله وای چې تا دي خلکو ته ویلو چې زما بندگی د زمانه علاوه د بل چا بندگی وکم عیسی علیہ السلام به چې مان دی ویلي د نیکانو خلکو بندگی چې شوی دا د ټولو ته ویل کی نو دینه کانو خلقنا الله تعالی تپوسو کی انتم اضللتم ایتاسو گمراه کړیو عبادی بندگان زما هؤلاء اچدادی وسولال دی خوار خلینی ولیدی ام هم ضلوا الصواب ام هم ضلوا یا دا بندگان چې کم دی دوی پخپل باندې ضلوا پخپل باندې گمراه شوی دی السبیل د سمیلارینا نو قالو دوی بوای سبحانك پاکی د تعالی را ربا ما کان ينبغي لنا نخای کی زمونږ د پارا او نخایده زمنګ د پارا نو مناسب زمنګ د پارا ان نتخذ من دونک چې مونږونی سو سواستانا من اولیاء سوک مددګاران او معبودان ولکن متعتهم لیکن بیا ولی گمراه شودوی وجد رب العالمین ولکن متعتهم لیکن مزید دنیا ور کړي وتا فائدې د دنیا ور کړي وتا مالونه د دنیا ور کړي وتا دوی تا و اباهم د دې پلاران وتا حتا نسد ذکر تر دې پوري چې دوی هر الذکر مانا توحید لرا قرآن لرا ذکر نه مراد قرآن وکانو قوما بورا او دوی قوما بورن مانا هلاک رشی او تبا کیدونکي په حکم ستابانه پوښې په مطلب آیت باندې کنه چې مطلب دا دی چې دوی چې گمراه شوي وجه دا و چې دوی څه پیسې ډېرې وي شرکونه به کول کفرونه به کول نو دا به دلیل د ځان لپاره پیش کو چې که زه په خطا وې نو ما الله پیسې الله ولې راکوي الله تعالی خو چې پیسې ورکي کافر له ورکي مشرک له ورکي مسلمان له ورکي پیسې ورکول دا د الله تعالی د محبت علامه نه ده دا الله امتحانا سو کې مالدار پیدا کړي سو کې غریب پیدا کړي نیم او دا دغه به برائت وکي نیکان خلک چې نه مونږ ورته نه دی ویلي فقد كذبوكم بما تقولون فقد كذبوكم وبويل شيدويتا درو جنان کړي معبودانو مو دا بچاته ویل شي د کشرانو ته به ویل شي چې یقینا درو جنان کړي تاسو لرا بما تقولون چا درو جنان کړي خپل معبودانو چې د چا بندګیم کوله هغه وسوي چې مونږ ورته نه دی ویلي عیسی علی السلام بندګیم کوله نصاراو هغه وای ما ورته نه دی ویلي عزیر علی السلام بندګیم کوله هغه وای ما ورته نه دی ویلي نور نیکان خلق ټول به چې مونږ ورته نه دی ویلي فقد كذبوكم نو درو جنان کړی تاسو لرا اے بای مې مشرکانو چا درو جنان کړلای دغه معبودانو چې تاسو بندگی کولا بما تقولون په هغه خبره چې ویل تاسو په کومه خبره تاسو دا خبره کوله چې دا زمنګ معبودان دي خو دوی ویل چې نه مونږ د دوی معبودان نه یو نو فما تستطيعون صرفا نو طاقت نه لري تاسو صرفا د عذاب اړولو ولا نصرون د مدد حاصلولو نصرا معنا دا چې یو بل مدد هم نشي کولای او د خپل ځان مدد هم نشي کولای و من يظلم هغه چې ظلم وکړي یا د خطاب د په دنیا کې انسانانو ته او یا په آخرت کې په آخرت کې شي ترجمه دا سره و من يظلم چې ظلم کړي تاسو نه په دنیا کې نو ذقه نو بسکو من په دبانی عذابا کبیره عذاب ډیر لوی
کړی یا دا په دنیا کې معنا چا چې ظلم وکړ په دنیا کې معنا شرک او کفر نه وکړل په ورځ د قیامت به موږ ور لړې سخت عذاب ورکوم وما ارسلنا قبلك من المرسلين او ندلی گلی موږ ستانه مخکې پیغمبران الا انهم لا ياكلون الله تعالی جواب کوي لکه دوی ویل چې دا پیغمبر خوراک ولې کوي نو الله تعالی ویل چې مخکنی پیغمبران هم چې راغلي دي نو هغې هم خوراکونه کول بازار کې هم ګرځېدل د مشرکانو به دا ویل چې ابراهیم علیه السلام موږ د هغې په ملت یو نو هغه خو انسانو هغه به هم خوراک کو تاسو خپله دا پرې خپله دعوه کې دروغجنې بیا نو الله تعالی فرمای وما ارسلنا قبلك او ندلی گلی مونږستانه مخکې من المرسلین د پیغمبرانو نه الا انهم مگر دوی چې کوم لا یاکلون الطعام خامخا خوراکونه به کول د خوراکونو نه خوړل به کول د خوراکونو ويمشون فی الاسواق او ګرځیدل به په بازارونو کې د دعوت د پاره د سودا خستو د پاره وجعلنا بعضکم ګرځولې دي مونږ بعض استاسو نه لبعض د بعضو د پاره فتنه امتحانا بعض استاسو نه د بعضو د پاره امتحان هم ګرځولې پیغمبران امتحان د کنه د انسانانو د پاره چې دوی منی کوي نه منی او دا انسانان امتحان د پیغمبرانو لپاره چې دا پیغمبرانو خبره دوی منی کنه منی دوه یو د بل لپاره امتحان دی ته چې کله دعوت کې او قران بیانې دا امتحان دی چې دا خلک اوري کوي نه اوري ستاره لپاره امتحان دی چې وګوره خلک خو نه اوري یاره خلک ورله ټیم نه ورکوي د دې خلکو لپاره امتحان دی چې ولې ټیم نه ورکوي نو دواړو لپاره امتحان دی او یا آیات عام دی معنا بعضی انسانان الله تعالی مالدار پیدا کړي بعضی غریب پیدا کړي نو الله تعالی وایي دا امتحان دی امتحان د ستاسو لپاره بعضی الله تعالی اوږد پیدا کړي بعضی لنډ پیدا کړي بعضی مسلمانان دي بعضی کافران دي بعضی سپین دي بعضی تور دي دا ټول امتحانونه الله تعالی په دې دنیا کې پیدا کړي دي د امتحان د صد پاره دی صبر د پاره چې څوک به صبر کوي اتصبرون آیا صبر کوي تاسو معنا په امتحان والاو باندې یعنی صبر وکي تصبرون کی اشاره دسته خبره تا آیا صبر نه کوي تاسو یعنی صبر وکي پیغمبرانو ته خطاب شي صبر وکي تاسو خبره به خلق نه مني خو ګره دعوت بنه پرې دی یو کسب وي یو بمنوي خو دعوت بنه پرې دی وکان ربک بصیرا او دی ربستا بصیرا معنا لیدون کې د هر یو سیزا یا بصیرا معنا عالم په هر یو سیز معنی ایک دعوت کې صرف د الله د پاره کوا الله تعالی تاوینی او کته دعوت قبل قران او صرف د الله د پاره الله تعالی تاوینی د الله سره تعلق ساته وقال الذين لا يرجون لقاءنا اوس په آیات کې الله تعالی جواب ذکر کوي جواب دا دی په دې آیتونو کې دوی وایي چې دا فرشته ولې نه را نازلېږي په موږ باندې نو الله تعالی وایي فرشتې چې راځي د عذاب د پاره راځي د څه د پاره د عذاب د پاره په کوم قوم باندې چې عذاب راځي الله تعالی ورته فرشتې راولېږي نو الله تعالی فرمایي وقال الذين اوایها کسانا لا يرجون لقاءنا چې عقیدن لري زمونږ د ملاقات معنا په ورځ د قیامت یقین نشته لولا انزل علينا ولنا نازلېږي په موږ باندې الملائکه ملائکه او فرشتې او نرى ربنا اولین وینو مونږ رب خپل مخامخ چې مونږ ته وایي چې دا زمونږ پیغمبر دی داسې بيدبو الله دې مخامخ راشي او مونږ ته وایي چې دا پیغمبر دی ولله الله تعالی فرمایي لقد استكبروا في انفسهم کبر کړي لوی کړي دا دوی فی انفسهم چې دا کبر دا ثابت دی او نه نوته دی په نفسونو د دوی کې دا خبرې چې دوی کوي دا ډېر تکبر د وجه نه کوي کله رب العالمین پرشتم راولېږي نو دوی ایمان نه راوړي ځکه د دوی په زړونو کې تکبر دی وعتوا عتوا کبیرا او تیر شوي دي دوی د حد نه عتوا کبیرا په تیرېدلو لوی سره معنا د حد نه تجاوز کوي د حد نه تیریږي الکه خلک وایي کنه تا خو بالکل دا لین د کراس کو حد د کراس کو تا خو بالکل زمانه حیا نه کی نو دا دومره بيده بدی نو رب العالمین وس جواب ورکړي یوم يرون الملائکه فکم ورزمانی چې ویني دا مشرکان او دا کافران الملائکه فرشتو لرا نو یاد ساتي چې لا بشرا یوم اذن نبوي خوشالي د دوی د پاره په دغه ورزمانی د چا د پاره به خوشالي نوي للمجرمین د مجرمانو د پاره ويقولون اوای بدا مجرمان حجرا محجورا پناه غواړو مونږه په پناه غختلو باندې حجر ویل کېږي پناه غختل محجورا په پناه غختلو سره ويقولون معنا دا
او وای به دوی حجرن مونږ پناهي غواړو محجورن په پناهي کلکې سره. معنا دا شوله چې کله فرشتې راشي نو فرشتې چې راځي د عذاب د پر راځي دا کلی په خلکو الټکوي. تاسو خو وایئ چې فرشته ولې نه راځي؟ نو الله تعالی وایي فرشتې ما د عذاب د پر مقرر کړي او ستاسو د هدایت د پر انسان چې تاسو ته زده کړه وکړي. او چې فرشته راشي فرشته نه نکاح کوي نه بچی کیږي نه خوراک کوي نه سکاک کوي نه پاغي درد راځي نه تکلیف راځي. نو تاسو ته څنګه تعلیم درکړي؟ خیال هم دې خبرې ته کنه. نو فرشتې د عذابونو د پر الله تعالی فرمایي چې راځي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سوال داري چې دا مشرکان چې کوم دي دا خو ډېرې منښتې کوي او ډېرې قربانۍ هم کوي او دارنګې مالونه ملالوي. په دې درګاهونو کې د بوتانو په خوا کې ډېر لنګرونه لګېدلي وي دا به ترې نه قبلېږي. الله تعالی فرمایي دا ټول برباد دي. چې کله په زړه کې ایمان نه دا ټول اعمال برباد دي ځکه اخلاص نشته دی. وقدمنا الى ما عملوا. وقدمنا معنا دا چې قص کړی دی مونږه او رسیدلی یو مونږه الى ما عملوا هغه عمل ته چې دوی کړی دی. من عمل د عملنا هر عمل چې کړی دی مونږه هر عمل چې کړی دی دوی نو مونږ ورته ورسیږو او مونږ به چې کوم دی اراده وکړو دغه اعمالو ته. فجعلناه نو به ګرځو مونږه دغه عمل د دوی لره هباء دوړه منثورا معنا الوزولی شوی. دوړم کتلې وي یا ایرا دا چې سوالو زولې شي خو هیڅ شی پاتې نشي کنه. من هباء منثورا اسی دوړه وړه وګرځيږي معنا هیڅ شی نه وي. حقیقت کې تاسو اعمالو هیڅ حیثیت نشته لري هیڅ وزن نشته ولی اخلاص پکې نه د الله رب العالمین د پاره نه. او چې چا اخلاص کړی وي د الله د پاره یو عمل کړي نه الله غم بیانوي. اصحاب الجنة يومئذ خاوندان د جنت چې کوم دي جنتونو والا يومئذ په دغه ورځ باندې خیر مستقرا غربوي مستقرا په اعتبار د زید او سیدلو سره واحسن او ډیر خسته بوي مقیلا په زی په لحاظ د آرام سره. سمنا اې د سیدو زیم ډیر خسته دی او کچېره چرته دمه کوي کنه د می زیم ډیر خسته دی. دنیا کې د څه یو شی د کدمه کې نو دمه په صحیح ځای کې اکثره نه وي. لکه اوس مثلا موږ تاسو مسافر یو نو دا د دمې یو خسته ځای نه کنه چې آرام خو پکې نشته کنه ټول ټینشن دی. او کم چې کور دی نو په کور کې لږ آرام وي. نو په جنت کې چې کوم دی چې دمه مخلي دمه د دمې نه خسته ده او چې کور ته لاړ شي نو به لا نورې مزيدي معنا د کور کې هم خوشاله او د کور نه په آرام خوشاله دومره خسته ځای دی جنت. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وس الله تعالی هیبتونه ذکر کوي ویره ذکر کوي چې انسانانو یو ورځ را روانه ده چې د اسمان براو شو کېږي او دا به ټوکړه ټوکړه شي او اسمان برا روان وي ملائکه به را رواني وي او تاسو به ورته ګورئ دغه حالات ته. ويوم په هغه ورځ باندې تشقق السماء چې ټوکړې بشي اسمانونه بالغمام معنا دا ده بالغمام معنا دا ده عن الغمام معنا د اسمان د پاسه سپینی نری نری وریځې دي دا برا رواني وي د برنه د اسمان د پاسه نه نو چې هغه را رواني وي د هغې زور به د اسمان نه لري دا به ټوکړه ټوکړه کېږي. مخکې راغلي هل ينظرون دا انسانان انتظار نه کوي الا ان یأتیه مگر د دې خبرې چې الله به راشي دوی ته فی ظلل من الغمام د برنه دا وریځې برا رواني وي د وریځو سره به ملایکې وي او د هغې د پاسه به رب العالمین وي. نو دا وریځې چې مخکې را روانې وي د اسمان به ټوکړه ټوکړه شي. یو معنا دا ده. دویمه معنا دا ده ویوم تشقق السماء په کومه ورځ باندې چې ټوکړې بشي اسمانونه بالغمام د وریځو سره معنا دا د اسمان به داسې ښکاري لکه د وریځو په شان ټوکړه ټوکړه سوري سوري به پکې وشي چاونه به پکې وشي. ته به ګورې کنه دا وریځې چې کله راشي کله په دې ځای کې وریځ وي کله په دې ځای کې وریځ وي داسې یو طرف او بل طرف ته ښکاري کنه نو د اسمان هم داسې را ټوکړه ټوکړه شي راو به غورځېږي چې کله شپېلۍ ووهلی شي. وروسته تفصیل به راشي اذا السماء انشقت کې ونزل الملائکة او را نازل بکړی شي را ښکته بکړی شي را کوز بکړی شي فرشتې تنزیلا په را کوزولو سره. الملک یومئذ بادشاهي په دغه ورځ باندې الله تعالی فرمایي الحق دا حق ده للرحمن د الله دپاره. بادشاهت خو اوس هم د الله دپاره دی خو د انسان لسنه سه اختیار ورکړی دی. بیا چې کله قیامت قایم شي د انسان اختیارات به ختم شو بیا څوک بادشاه نشته دی ټول به چې کوم دی داسې د یرې په حالت کې باندې به وي او دا ګرمي به وي او دا سخت حالت به وي. وروسته هم الله بیانوي او په دې قرآن کې ځای په ځای بیانوي. وکانا یوما نوی به دغه ورځ فی علی الکافرین په کافرانو باندې عسیرا معنا ډېره سخته به وي.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. دا بل حیبت ذکر کوي الله تعالی ته خود انسان پته راکنه چې دا انسان به ارمان کوي ای انسان وس در لوقت ده وس ټیم ورکه د الله دی کتاب له د الله دی دین له د الله دی قران له د الله د پیغمبر حدیث له دا ژوند د الله د احکام مطابق تیر کا ولی سباله به ارمان کې وخت به د نتیری او ارمان به فائدہ نه درکې. خیال هم دې خبرې ته الله تعالی یو تصویر پیش کوي چې دا خلک به څنګه چل کوي الله بیانوي. ويوم په ورځ باندې يعض الظالم چې چکونه بلګوي ظالم سړی ظالم نه مراد هغه سړی چې د الله نه فرمان دی په دنیا کې کفرونه کوي شرکونه کوي بدعات کوي ګناهونه کوي د حلال او د حرام تمیز نه کوي بالماضي کوي منځونه نه کوي د روزو اهتمام نه کوي د مور او پلار احترام نه کوي د ټولو ته ظالم وای. چک بلګوي علی یده په خپل دواړو لاسونو باندې ډیر افسوس د وجنه سړی چې کله ډیر سوچ کې لاړ شي کنه داسې چلی کړی وي کنه خو دلته صرف دا چل نه دی بلکې چکونه به لګوي په دې لاسونو چې دا لاسونه به ملامته کوي ځکه ډیر کارونه د انسان په لاسونو کېږي کنه ډیر ګناهونه په لاسونو کېږي حرامې پیسې په لاسونو ګټلی کېږي ظلم په لاسونو کېږي ډز په لاسونو کېږي نو اول په دې لاس باندې دا چکونه لګوي په ځان باندې. یقول او وای بدا انسان یا لیتنی های افسوس دے مالرا های ارمان مالرا اتخذتو چه مانی ولیوی مع الرسول د رسول سرا سبیلا لار د تابیداری کشکی چه دی دنیا کی می د پیغمبر تابیداری کڑوی ما ولی د شیطان منلا ما ولی د غلط انسانانو منلا. بیا بم په دې ارمان کې دا خبر بم کوي یا ویلتا های تباهی د مالرا لیتنی کاش افسوس د مالرا لم اتخذ چې نوې نیولې ما فلانن پلانې ملګری خلیلا دوستا. انسانان چې گمراه کیږي د دوست د وجه نه گمراه کیږي کنه کش کې زما دا دوست دې دوست سره ما دوستانه نه وکړي همدغه دوستو چې د مونږ نه خراب کړم همدغه دوستو په حرامو راواړولم همدغه دوستو په نشو تماشو مړه ځواني د راځه چې بسر سره نشین نفاشي وکړو بیا به وای چې کش کې چې د دوست سره می دوستانه نه وکړي د دوست نوم و نه خستو ولی حالات ډیر سخت دي نوم تیر شوی دی چې کم دوست یاد خو ذهن کې ورته یاد ده ولی وسولی د ارمان کی وجدا د لقد ضلنی یقینا اړه ولی دغه دوست مال را عن الذکر د قران لا کلمات و نویل چې راز قران تبکینو د الله د دین بس د کو بعد اذ جاءنی رستو د اغنا چې راغله د قران ماتا قران الله زما د هدایت د پار را لګلو خو د دوست به زاړه ولما دوست به زاړه ولم. وکان الشیطان دا شیطانا للانسان د انسان د پاره خذولا شرمون کې د انسان د شیطان د انسان چې د دې د پاره د شیطان شرمون کې په ګناه دی ورګټ کی او بیا چې کم دی پنیمه کې دی پری دی لکه د لامبوزن پشانه تا ته راځب سین کې بولم زری واپس راو باسم چې تکله منست شي هغه نه راو تختی په قیامت پر ورځ به ورته به وای چې ما خو د تصرف ویلی خبره می توسوسه می دراچولې و نور خو د لاس د خو می نه ویني ولې چې ته ګناهونه کوا اته بیا بس دا هاي نه تار کو کار به خو به فائدہ نه کوي. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا او وايب رسول مانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رب رب زما ان قوم یقینا زما دا قوم چکم دے اتخذوا ګرځولې دے هذا القرآن دا قرآن مهجورا پر خودلې شوی. تاسو ګوره د پیغمبر ګیلا دا ګیله کوي د خپل قوم نه چې زما د قوم ته وګوره رب العالمین تا ورته څومره خپل کتاب لګلې خدا قرآن پرې خېره قرآن پر خودل څه شي دي په قرآن ایمان نه راوړل قرآن پر خودل څه شي دي قرآن مطلب نزد کول. تاسو څه سوچو کوي په دینن سبا دا ورکې څومره مسلمانان دي 100% مسلمانان د قرآن په مطلب باندې پويږي والله چې 2% باندې 3% باندې خپل پښتنو خبره کوم پسلو کې خو 90% له قرآن نه ورزي ناظره اچھا چاله قرآن ورزي هغه په مطلب نه پويږي نو مهجورن معنا دا ده چې د قرآن مطلب پرې خیره نو چې ته د قرآن په معنا پوي نشې نو په قرآن به عمل څه وکي. خیال دې خبره تا پیغمبر به دا ګیلا کوي یا پیغمبر دا ګیلا په دنیا کې کړی دا او یا په آخرت کې کوي دوانو ته شامل دي چې څومره خپل قرآن دی ایمان په نه راوړي دا خلک مهجورن معنا پرې خیره ایمان په نه راوړي مهجورن معنا عمل په نه کوي مهجورن معنا ترجمه نزد کوي مهجورن معنا د دې لپاره دعوت نه کوي دي ټولو ته شامل دي. نو عزیزانو د قرآن له ټیم ورکول پکار دي اسې نه چې سباله په دې ګیله کې زمونږ نه چې کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض وي او مونږ هم په دې مونږ نم ګیله کې چې تاسو هم د قرآن له ټیم نه دی ورکړې.
وکذالک جعلنا لكل نبی. اوس په آیات کې الله پاک تسلی ورکوي پیغمبر ته، اے پیغمبر مخه پکېږه داسې دشمنان ستانه مخکې د نورو پیغمبرانو مو هغوی صبر کړی نو تم صبر وکړئ پیغمبران. وکذالک هم دغه شان لکه چې دا کفار دا کافران چې دي ستا دشمنان دي او ستا سره دشمني کوي، هم دغه شان ته جعلنا ګرځولي مونږه لكل نبی د هر پیغمبر د پاره عدوا دشمنان هم ګرځولیو من المجرمین د مجرمانو نم دغه ګرځولیو دشمنان د هر پیغمبر د پاره او هغوی صبر کړو تم صبر وکړه پیغمبران. وکفا بربک او پورا دی ربستا هادیا سملار خودن کې دی رب العالمین و نصیرا او مددگار دی. اے څوک به خبره نه مني څوک به قرآن ناوري خو ته به نه خفه کېږي ځکه اکثره خلک چې کوم دي قرآن لټیم نور کې د دنیا محبت په غالبه دی. دې کې تسلی ده د حق داعي ته هم. اوس که عام د کرکټ میچ وي یا بل یو اس یو شیز وي نو څومره مخلوق ورته کینی، خو چې د الله د ښکلی کتاب د تاسو سوچو کې څومره خوند دی د الله په دې کتاب کې، خو بس شیطان ورپسې دی، شیطان ورته چې نه مړه څه پکې فایده پکې نشته. نعوذ بالله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. دوی چې اعتراضونه کول نو یو اعتراض ادا کو چې د پیغمبر باندې د قرآن په یو ځای ولې نه را نازلېږي چې موږ ته داسې ګورو د اسمان نه را روان وي. نو الله تعالی جواب کوي چې موږ په مزه لږ لږ دا قرآن چې نازلو په دې خاطر باندې چې یو د قرآن د تلاوت دا صحیح وشي او دویم دا دی چې د پیغمبر دا زړه مضبوط کو په موقع ورته تلاوت دغه رالیږو مسله رالیږو. اوس ته مثلا نن خپه شولې نو تا ته دا آیات الله تعالی راولېږو ستا زړه نور مضبوط شي چې الله رب العالمین په دې مسله کې زما مدد وکړو، په دې موضوع کې زما مدد وکړو. نو رب العالمین فرمای وقال الذين كفروا وایها کسان کفرو چې کفر کړي لولا نزل ولن نازلی ولن نازل دی علیه په دې پیغمبر باندې القرآن دا قرآن جمله واحده یوزل دغه سي چې نازل کړي شي یوزل لکه څنګه چې تورات نازل شوی دی. جمله واحده معنا په یوزل باندې، جمله معنا ټول یوزه، واحده یوزه معنی. نو کذالک رب العالمین فرمای دغه شان مونږ نازل کړي معنا لګ لګ نازلو مونږه لنثبت به فؤادک د پاره د دې چې کله کړو مونږه به په دغه لګ لګ نازلې دو سره فؤادک زړستای پیغمبره ورتلناه ترتیلا رتلناه منا لستل دې مونږ دا قران پتا باندې ترتیلا لګ لګ پارام سره یعنی لستل به آسان وي بیا تاسو ته او دا پیدا پکې څه شو چې لستل اساني. دویم تثبیت القلوب. لن مثال د سند چې په یو ورځ ټول قران خلکو ته ختمه نو دا به ختم کړي شي نه کنه په مزه باندې لګ لګ ورته وای د ورځې یو غنټه په دویم ورځ باندې نیمه غنټه په څلورم ورځ باندې 3 غنټه چې قران زده شي به چې زده شو به په خپل باندې د لخوان ورکوي. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك نراوڑی تاتے پیغمبرا بمثل یو سؤال عجیب یعنی و اعتراضا. مثل مراد و اعتراضا هر اعتراض چې پتا باندې کوي نو مونږ څنګه چلو کوم الا جئناك مگر راتک کوم مونږ ته بالحق په حق سره. حق نه مراد دار معنا خسته جواب راوړو مونږه واحسن تفسیر او خسته بیان. اے دوی اعتراضونه وکړل مخکې کنه چې دا پیغمبر ولی ګرځي الله جوابونه وکړل، دا پیغمبر خوراک ولی کوي الله جوابونه وکړل، ولی پرشته ناراضي الله جوابونه وکړل. نو داسې موقع کې چې را نازلېږي نو په دې کې څه شی وي اعجاز د قران وي چې دا قران د الله د طرفه چې د هر خبرې جواب پکې شته دی. نو رب العالمین فرمایي الذين يحشرون على وجوههم هغه کسان چې جمع بکړي شي په ورځ د قیامت على وجوههم په خپل مخونو باندې الى جهنم ته روان وي. اے جهنم ته روان په دې مخونو به داسې روان وي د دې مخونو به دا غوښه راټوګولې کین. صحابي تاسو کو د الله پیغمبر په مخ به څنګه رفتار کوي. نبی علیہ السلام ورته ویل هغه ذات چې په دې خپې د انسان روان کړي دی هغه په دې قادر نه چې په دې مخ باندې روان کی. وی ولینه د الله پیغمبران نو الله رب العالمین به سزا ورکوي چې مثلا په دې مخ باندې به انسان روان وي او داسې ترپکې به وي د جهنم طرف ته. اولئک دا کسان چې کوم دي شر مکانا ناکار زیوالا دي واضل سبیلا او ډیر گمراه دي سبیلا د لارې په لحاظ باندې یعنی د لار د جنت د خلکو ورکه کړي دا مخ باندې روان سترګې ټولي پټې دي کنه نو جهنم ته به الله رب العالمین ورغورځي. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا.
په دې آیتونو کې الله تعالی واقعات مختصرا بیانوي د پیغمبرانو چې پیغمبرانو له الله برکات ورکړي، کتابونه ورته نازل کړي. دویم د پیغمبر خلاف چې چا کړو، د موسی علیه السلام، د نوح علیه السلام، د هارون علیه السلام، د الله برکتو د پیغمبرانو سره غټول هلاک کړل. نو اے پیغمبره که ستا خلاف هم دا خلک کوي نو دا به الله تعالی په عذابونه را لېږي. نو رب العالمین فرمای ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا من ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب نه مراد تورات ورکړو. وجعلنا معه ګرځولو مونږه داغه سره اخاه ورور داغه هارون چې هارونو وزیرا معنا ملګری او وزیرا معنا چې بوج پورته کون کې او داغه سره معنا وزیر او داغه نائب او داغه ملګری، حالان کې هارون علیه السلام هم پیغمبرو. فقلنا اذهبا الى القوم الذين، نو مونږه چې ورته دا کتاب ورکړی دی، مونږ چې ورته دا کتاب ورکړو موسی علیه السلام ته، نو مونږ ورته ویلو اذهبا تاسو دواړه لاړ شئ الى القوم الذين، قوم هغه ته کذبوا بآیاتنا چې دروغجنې ګڼلې دي زمونږ آیاتونه. فدمرناهم، نو هلاک کړل مونږ هغوی لره تدمیرا په هلاکولو سره. الله تعالی فرمایي چې مونږ ورته دا پیغمبران ورولېږل، خو هغوی د دې پیغمبرانو خبره ونه منله. فرعونیان نو مونږ په دې سمندر کې ورکړل، مونږ هلاک کړل. وقوم نوح، او دغه رنګ هلاک کړي مونږه قوم د نوح علیه السلام لما کذبوا الرسل، هر کله چې هغوی نسبت د دروغ کو پیغمبرانو ته. د نوح علیه السلام قوم چې کومو د یو پیغمبر تکذیب کړو، خو الله ویل د ټولو پیغمبرانو وجه دا چې یو پیغمبر دی ونه منو، ټول دی نه دی منلی، ځکه د یو پیغمبر او د ټولو پیغمبرانو دعوت خو یو دی کنه. ته مونږ تاسو مسلمانان ټول پیغمبران منو کنه، په ټول ایمان راوړی. دا نه وایو چې مونږ نبی علیہ السلام منو، عیسی علیہ السلام نه منو، نه مونږ ټول پیغمبران منو. خو اخیری پیغمبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د داغه نرستو بل پیغمبر ناراضی، نو په دې سره نور پیغمبرانو پیغمبري او دارنګ نبوت هغه منسوخ شوی دی. نو وقوم نوح هلاک لمونگا قوم د نوح علیہ السلام لما کذبوا الرسل، هر کلا چې دوی دروغجن کړل رسولان لرا. اغرقناهم، نو ډوب کړل مونږ دوی په اوبو کې. وجعلناهم ګرځول للناس، د ډیرو خلکو د پاره، د ټولو خلکو د پاره آیتا یو نښه د عبرت. اے لږ سوچ وکړئ چې نوح علیه السلام قوم تباه شوی دی، نو دا عذاب په مونږ او تاسو باندې را روان دی. که چیرې مونږ د قرآن ته ټیم نه ورکوو، که چیرې مونږ پیغمبر نه منو، که چیرې مونږ د پیغمبر احکامات نه منو، او دا عذابونه نن سبا راغلي عزیزانو. تاسو ګورئ څومره بدامنۍ نه وي، او د ټول لوی عذاب دار چې په دې زړه کې زمونږ محبت د دنیا سره دی، د الله سره مینه د نشته، د قرآن سره نشته، د حدیث سره نشته، بس مینه د ریال، د پیسو، د ډالر، چې څنګه کور جوړ کما، څنګه گاډه واغله، ټول عمر په دې کې تیر شي مړ شي. هغه اویا کاله اتیا کاله ته د عمر ورسېږي، د قرآن په مطلب پوه نه شي. دا عذاب دی چې د قرآن نه سړی لري وي. انسان به څنګه ژوند کوي چې قرآن نه لري وي. نو رب العالمین فرمایي واعتدنا للظالمین، او تیار کړی دی موږ د ظالمانو د پاره عذاب الیما دردناک. وعادا، او هلاک کړي موږ عادیان و ثمود او ثمودیان و اصحاب الرس و کوی والا. عادیان، ثمودیان، هود علیہ السلام او د صالح علیہ السلام قومونه، او دالته چې تبوک په لار باندې زی العلا ورته وي مدائن الصالحه. دغه ځای تاسو ورشي غټ غټ بلډینګونه دوی جوړ کړي، بهم الله تعالی هلاک کړي، اسمان نه په عذابونه را لګلو، د زمکه جړق ور باندې. واصحاب الرس اکوی والا نه څوک مراد دی؟ یو قول دار چې صاحب یاسین چې کوی ته غورځول هغه خلک دي. دویم د شعیب علیہ السلام قوم ته اصحاب الرس، ځکه دوی به د کوی په غاړه باندې راجمع کېدل. نو هغه خلک هم الله تعالی تبا کړو. وقرونا معنا دا او نور هغه اهل او اوسیدونکي د زمانو بین ذالک په منځ د دوی کې کثیرن ډیر سمانا هلاک کړو موږ پیړو یو والا چې په منځ د قومونو کې تیر شوی دي چې د الله خبره نه منلې، پیغمبرانو نه منلې. وکلن ضربنا، او هر یو ته ضربنا چې بیان کړی دی مونږه له هغه ته الامثال معنا مثالونه د عبرت، الامثال معنا دا چې وعظونه مرته بیان کړي، هر یو ته مونږ بیان کړی دي. وکلن تبرنا، او هر یو تبا کړل مونږه تدبیرا په تباهی سره. د سینه چې مونږ څوک تبا کړی دی او مونږ ورته بیان نه دی کړی، نه اول مرته بیان کړی دی، دلیل مرته پیش کړي، قرآن مرته پیش کړي، کتاب مرته پیش کړي، خو چې دوی نه د منلي به خو نقصان د دوی شو کنه، ځکه به مونږ عذاب را لګلې.
ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء. په دې آیات کې الله رب العالمین رټن ورکې د مشرکانو د عربو ته چې اے مشرکانو د عربو تاسو خو سفر کوئ شام ته، په دې لاره کې تاسو ته تبوک راځي، د العلا مقام راځي، تاسو وګورئ چې دا قوم د صالح علیه السلام څنګه الله تعالی تبا کړی دی. لږ سوچ وکړئ کنه په دې معنی مونږ او تاسو ته عبرت دی. څومره زلزلې او شی زمونږ تاسو په دې دور کې څومره سیلابونه راغلل، پرون کورونه ولن چې کندراتو، د ټولو کې عبرت دی مونږ او تاسو ته کنه چې دا عذاب په مونږ هم راتلی شي، دا کورونا ده. څومره خلک یې یوړل د ځان سره، زمونږ نه بې هیري ولی زمونږ ایمانونه کمزوري دي. نو رب العالمین فرمایي ولقد اتوا او یقینا زرازی دا مشرکان علی القریه پاغه کلی باندې التي هغه امطرت مطر السوء چې ورولې شوی دی پاغه باندې مطر السوء باران ناکاره د کانو بارانونه پېښ شوي دي چې قوم د نوح علیه السلام پاغي باندې ممتریدل. په شام په سفر کې دا به مرتخکاره کېدل، مدائن صالح دا به مرتخکاره کېدل، خو امطرت مطر السوء د دینه مراد قوم د لوط علیه السلام چې په هغې باندې د کاڼو باران شوی. هغه په حجر سوره حجر کې بیان شوی دی چې د هغې لارم د شام او د مکې ترمنځ وه. افلم یکونو یرونها آیا ندی دا کافرانا یرونها چې لیدلی وي دغه کلی بلکې لیدلی دي خو عبرت ناخلي. ولی عبرت ناخلي ځکه بل کانو لا یرجونا بلکې دوی چې کم دی لا یرجونا عقیده نه لري، امید نه لري نشوره د دوباره ژونده. عبرت ځکه ناخلي چې د دوی په زړونو کې د عقیده نشته دی چې موږ به الله تعالی ته راژوندي کېږو. نو چې په آخرت د ایمان نه نو ته به څه عقیده څه به عبرت واخلي. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا. په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې دوی پیغمبر پورې ټوکې او مسخرې به کولې. نو رب العالمین فرمایي وَإِذَا رَأَوْكَ او کله چې ویني دوی تعالی را پیغمبره إِن يَتَّخِذُونَكَ ننیسي دوی تعالی را إِلَّا هُزُوًا مگر ټوکو سره. هذا الذي چې آیا دا د هغه کس بعث الله چې را لېږلی الله تعالی رسولا استهزاء به کوله پیغمبر پسې چې ته دته وګوره او رسالت ته وګوره. دا لا څوک دی چې دا الله پیغمبر جوړه، پیغمبر پسې به ملنډې کولې. نعوذ بالله. ان کاد لیضلنا خپلو کې به لګیو ان کاد لیضلنا یقینا نږدې لیضلنا چې اړولی وی مونږ عن الهتنا د خپلو معبودانو د خپلو بوتانو نه. لولا ان صبرنا کچېرې نه وی ټینګ شوی مونږ علیها په دې خپلو معبودانو باندې، یعنې که د دې بندګي م نه وی کړی نو مونږ بیا اړولی وی بل طرف ته. اوس هم خلک وایي که نه هلکه نوی دین یې راوړی قابو بل طرف ته اړولی ومه. دا پخوانه د دې مشرکانو هم دغه شیطان دغه یوه وسوسه ورته وراچوي چې چاته قرآن بیانې دا ته نوې دین ښکاري. لکه قرآن پخوا رالیږلی شوی خو دا نوې چې تا ته ښکاري وجه داره ته نوې تو ته نه کښېنې ته ټیم نه ورکې په خپله باندې تا ته نوې ښکاري. وسوف یعلمون رب العالمین فرمایي زر دی چې دوی به پوه شي. وسوف یعلمون زر دی چې دوی به پوه شي حین یرون العذاب کله چې دوی ویني عذاب لره. من اضل سبیلا په څه شي باندې به پوه شي چې څوک دی ګمراه سبیلا د سمې لارې نه. اوس خو دا انګریزان دا روسان چینایان دا ټول چې کوم دي ځان ته په حق باندې وي مسلمان ته باطل وانه دا پته په ورځ د قیامت ولګي چې کله عذاب ویني بیا به وایي چې هلکه مونږ په ناحقه وو، په حقه خو دا مسلمانانو. ارأیت من اتخذ الهه هواه. وس الله تعالی بیانوي زجر د هغه چا چې خپل خواهش تابعداري کوي. ګورې د آیت مطلب دا دی من اتخذ الهه چې د خپل خواهش تابعداري کوي، که زړه یې وي مونځ کوي، که زړه یې وي نه کوي، که زړه یې وي روژه نیسي که نه نیسي، که زړه یې وي ګناه کوي که نه کوي. نو دا اړو دا د خپل عادت دا د الله بنده نه دی، دا د خپل خواهش د خپل ضمیر بنده دی. ځکه که د الله بنده شو الله ته حدود ټاک کړي داسې به کې داسې به نه کې. او چې ته د خپل مرضی زندگی کې چې ته چې میرا جسم میری مرضی نو په دغه بنیاد چې ته کې انسان کا سړی دی او که نارینه دی چې د خپل خواهش زندگی تیروي نو دا د په دې پوه شي دا مشرک دی، د خپل خواهش تابعداري کوي. خیال هم دی خبرې ته. نو رب العالمین فرمایي ارأیت من اتخذ آیا خبر یته پیغمبره من اتخذ د هغه چا په حال باندې چې نیولې د الهه خپل معبود لرا هواه خپل خواهش نه خپل معبود جوړ کړي. پوښي مثال باندې کنه چې زړه ته سوي هغه کوي. دویم معنا دا ده چې د خپل خواهش مطابق معبودان نیولې دي، د خپل خواهش مطابق څه کړي دي معبودان نیولې دي. معنا دا ده چې زړه ورته وای چې د بت بندګي وکنو کوي
زړه ورته وای چې د انسان بندگی وکړه نو کوي، زړه ورته وای چې د غوا بندگی وکړه د غوا بندگی کوي، خو بس نه خر ګوري نه خره ګوري نه غوا ګوري نه غوی ګوري، بس هغې ته سجدې کوي. عام د هندوانو کې ستاسو خیال دی که نه، موږ مسلمانانو کې مزدار روایت شوي دي، دا د ننکو بابا دی، دا د لیونو بابا دی، دا د بادو بابا دی، او دا چې د بچو بابا دی، دا کاکا صاحب د ټول خلک ور رواني. دا رواجونه د چا نه واخسته؟ دا د هندوانو نه. هلکه شفا ورکوونکی ذات څوک دی؟ الله تعالی. مرض لري کوونکی ذات څوک دی؟ الله تعالی. د هغه رب العالمین سره تاسو تعلق وساتئ. نو رب العالمین فرمایي بعض خلک داسې د خپل خواهش مطابق ځان د پاره معبودان جوړ کړي، نو دا ټول په باطل دي. افانت تكون عليه وکیلا، آیا پس یې ته پاغه باندې وکیلا ذمہوارا؟ معنا دا ته د دوی ذمہوار نه، پیغمبر مخه پکېږه، ته خپل دعوت کوا، که څوک مني او که څوک نه مني، ته خپل تبلیغ کوا، او که چا در اوریدو که نه اوریدو، نور منل او نه منل دا د دوی کار دی. رب العالمین به تعالی اجر درکوي. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، استا خدا خیال له پیغمبر ان اکثرهم، ام تحسب ایا ګمان کوي اے پیغمبر ان اکثرهم چې یقینا ډیر د دوی نه يسمعون اوري خبره او يعقلون یا پويږي. اے سمو خدا خیال له چې دا کافران دا مشرکان دا فاسقان دا خو ارس اوري او پرس پويږي. الله وای چې نه دا غټ زناور دي، بلکې زناور هم بدتر دي، ځکه که دوی کې صحیح عقل و دوی به قرآن اوریدلی وي، دوی به قرآن له ټیم ورکړی چې ایمان یې راوړی وي. الله فرمایي انهم الا کالانعام، نه دي دوی دا مشرکانو دا کافرانا الا کالانعام مگر پشانت دا کالانعام زناورو دي. که انعام څه ته ویل کېږي؟ څارو دي. بل هم اضل سبیلا، بلکې دوی چې کم دي اضلو ډیر گمراه دي، سبیلا پلا دلارې په لحاظ باندې ډیر بیلاری دي. ګورئ الله تعالی فرمایي چې دوی څه شی دي؟ په شان ته د څارو دي، او یا د څارو نه ډیر بیلاری دي. څه مطلب؟ دا څاروی چې څاروی وي که نه، نو د غیر الله بندگی خو نه کوي که نه، او دا انسانان یې کوي، نو کوم یو ډېر ګمراه شو؟ انسانان که نه. دویمه خبره، دا څاروی چې د خپل مالک پیژني که نه پیژني، چې مالک ورته آواز وکړي، د غوا مالک خپل آواز ورته کوي، بس په هغه طریقه روان وي. د ګډو او د بزو خپل مالک وي، د اوښانو خپل مالک وي، نو په خپل مالک پیژني چې هغه ورته اشاره وکړي، داسې دي چې اشاره ورته وکړي داسې راځي. نو دا انسانان چې خپل مالک هم نه پیژني، نو کوم یو ډېر بېلارې شو؟ نو بېلارې چې کم دی نو هغه د انسانان شو که نه. نو الله رب العالمین په دې قرآن کې ټول موږ ته داسې دلایل بیانوي. عزیزانو، الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو شوق او رغبت مینه او محبت د قرآن سره پیدا کړي، او رب العالمین دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې قرآن زده کړو، په قرآن عمل وکړو، قرآن له ټیم ورکړو. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.